شهنواز ټنی ومړ. دی څوک و؟ شهید داود خان او شهید نجیب سره یې څه وکړ؟ پر ژوند او سیاسي چارې یې لنډه کتنه همدې ویډیو کې کوو او چینل سبسکرایب کړئ. شهنواز ټنی په 1923 لمریز یعنې 1950 زیږدیز کال د افغانستان سویل ختیځ خوست ولایت د ټنی ولسوالۍ په درګي کلي کې زیږېدلی و. د نوموړې کورنۍ کمزوری اقتصاد او کلیوالي ژوند درلود. ټنی د غوایي اومې کودتا پر مهال 28 کلن او 28 کلنۍ کې واده کړی و. د ښوونځي زده کړې کابل حربي ښوونځي کې کړې وې. ورپسې حربي پوهنتون کې شامل او 1950 کال کې له پلي یا پیاده رشتې فارغ شو. د توپچي برخه کې نورې لوړې پوځي زده کړې پخواني شوروي یووالي کې کړې وې. نوموړي د شهید سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې هم دندې ترسره کړې وې. هغه مهال د ریشخورو د اومې پلې پر قید یو بلوک قماندان و. د غوایي کودتا په لومړۍ ورځ دی د کابل په بالاحصار کې د کماندو پوځ قماندان وټاکل شو. ورپسې د کابل ګورنیزون قماندانۍ مسؤلیت ورته وسپارل شو. که څه هم ټنی د 1950 کال د غوایي کودتا له بنسټګرو شمیرل کېږي، نوموړي د خلق دیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې او د یاد ګوند د سیاسي بیریو غړیتوب یې درلود. خو په لومړیو کلونو کې دی ډېر د پردې پر مخ نه و. د نور محمد تریکي او حفیظ الله په مړینې او د ببرک کارمل د واک دورې په پای ته رسېدو سره چې ډاکټر نجیب د افغانستان واکمن شو، ورسره شهنواز ټنی هم مخکښه سیاسي او پوځي څېره شوه. د ډاکټر نجیب الله حکومت په منځ کلونو کې وسوال پوځ لوی درستیز او بیا دفاع وزیر وټاکل شو. د تر 1990 زیږدیز کال پورې دفاع وزیر و، خو د دندې پر مهال پر 1990 زیږدیز کال کې پر ډاکټر نجیب الله د یوې ناکامې کودتا هڅه وکړه چې په پای کې بریالی نه شو. ویل کېږي چې نوموړي د ګلبدین حکمتیار په لارښوونه او همکارۍ د ډاکټر نجیب الله پر وړاندې کودتا پلان او جوړه کړې وه، خو له ناکامۍ وروسته اسلام آباد ته وتښت او بیا تر 1983 زیږدیز کال پورې هلته میشت و. ټنی 1983 کال کې چې د حامد کرزي په مشرۍ او د امریکا په ملاتړ افغانستان کې نوی حکومت جوړ شو، هیواد ته راغی او د افغانستان د سولې غورځنګ په نوم سیاسي ګوند یې جوړ کړ. شهنواز ټنی پاکستان سره په نږدې اړیکې پالنې تورن بلل کېږي او همدا ډول د غوایي کودتا پر مهال او بیا هغه وخت چې تر دفاع وزارت یې پوځي دندې درلودې پر هوایي بمباریو، وژنو او خلکو ځورونو د عامو خلکو او سیاسي څېرو لخوا تر نیوکو لاندې و. نوموړي په تېرو 20 کلونو کې افغانستان کې د امریکا او ناټو له پوځ شتون سره مخالفت درلود او ویل به یې چې د امریکا شتون د پخواني شوروي یووالي د پوځیانو شتون سره ورته او یرغل دی. شهنواز ټنی د 72 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله پاکستان کې ومړ. تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.